وعلیکم سلام. سید احمد په نامه یو ورور له ایران نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا زه دلته په ایران کې اوسېږم، مثلا کور مې افغانستان کې ده، نو څومره وخت کولی سم؟ محترمه که مجرد یې واده نه لري بیا خو تا اختیار ده. که واده لري علما وایي د 6 میاشتو نه زیات نسي تېرولی، یعنې که 6 میاشتې تېرې کې هغه که اجازه نه وي یعنې د ښځې دی ته تېرولی سي. له 6 میاشتو نه زیات که چېرته د تا ښځه تا ته ووایي چې راسه او ته ورته رانسې، شرعا حق لري چې نکاح فسخه کي. نو 6 میاشتو نه یو که د ښځې اجازه یې درته چې ته زیات وخت تېر کې پروا نه کوي، او که اجازه یې نه وي محترمه، بدون د اجازې نه د 6 میاشتو نه زیاته مسافري کول جواز نه لري. که قرضدار یو ښځه در سره موافقه چې دغومره وخت تېر که بیا خدا د هغې حق ده، شرعا بیا جواز لري وروره. الله پاک د روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنې خو یې ډېرې پوښتنې کړي دي، چل یې په موږ باندې کړی دی، وي چې ټولې پوښتنې به جواب کړي. محترمه وروره دا خو زه منم چې باید ډېرې پوښتنې جواب کړو، خو د موږ علمي مصروفیت وي وروره. الله دې جوړ لره. نو د پوښتنې اوله پوښتنه یې دا ده، یو چا ټلیفون کې خپلې ښځې ته ویلي دي چې ته د ما ښځه نه یې، د غوسې کنې ته د طلاق وي نو دا کنایي طلاق ده، باین طلاق واقع کیږي محترمه. بله پوښتنه یې دا ده چې مثلا عقیقه 14 باندې کیږي که نه محترمه؟ 14 21 باندې ملا کیږي چې طاق ورځې وي، علما وایي په 9 باندې 14 21 باندې. تحفة المودود باحکام المولود کې علامه ابن القیم لیکلې ده. او د غوښې تقسیم یې چې دا محترمه تقسیم نشته ده پکې. علما وایي دا غوښه چې پخوي دا هډوکي به د دغه مال نه ماتوي، تفاعلا د دې په خاطر چې نیک پال پې ونیول سي چې الله دا بچی مات نه کي. نو علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله اعلاء السنن کې پې بحث کړی. جادو د علاج دپاره ما مستقل تحقیقونه کړي دي ورور، هغه ورباندې واوره. الله دې جوړ لره، کامیاب